بسم الله الرحمن الرحیم. د سواستو ټاکس په ننني پودکاسټ کې مونږ خبره کوو په بخشالي مانوسکریپټ باندې. زموږ سره ناست دی افسر صاحب. د افسر صاحب نه تپوس کوو چې بخشالي مانوسکریپټ څه شی دی او د دې څه اهمیت دی په پښتونخوا کې. افسر صاحب، what is بخشالي مانوسکریپټ؟ بخشالي مانوسکریپټ پخوانۍ نسخې دي چې دا منتلي شوي دي د 2nd سنچرۍ نه واله یا د 2مې صدۍ نه واله تر 10مې صدۍ پورې د هغې عمر ښودلی کېږي او دا منتلي شوي دي د مردان په بخشالي نومې کلي کې. نو ځکه دې ته بخشالي مانوسکریپټ وي. دا اویا د دنداسې پټونه دي چې په هغې باندې د میتھمیټکس کار شوی دی، یعنې په هغې پټونو باندې د پاسه میتھمیټکس لیکلی شوی دی او خلکو پرې د هغې اکویشنز او د هغې فارمولې او دی پرې حل کړي. د 4مې نه واله د 12مې صدۍ دا څنګه پیدا شو، څنګه ومنتل شو؟ په کال 1881 کې د مئی په میاشت کې یو کاکا لګیا دی او هغه په خپل پټي کې کار کوي او هغه د کار دپاره هغه خپل پټی چې دی هغه همواري په دې کې هغه د یو ګټې د لاندې اویا دغه پټونه د دنداسې مومي. خو ده چې کله دا پټونه وموندتله نو دا دته یونیک ښکاره او دې دغه پټونه چې د ځمکې کوم مالک و د دا ځمکه په اجاره به کوله. د ځمکې چې کوم مالک و د هغه نوم انورالدین و، هغه د لوکل پولیس سټیشن انچارج و. د هغه له ورکو نو هغه په هغه وخت کې د دې د اهمیت نه خبر و. نو هغه د دې ځای چې کوم کمیشنر و د هغه نوم جنرال کنیګم له ورکړه او جنرال کنیګم چې و هغه ولګېده د کلکتې یا د ډیلي چې کوم کمیشنر و یا گورنر و د برټش انډیا د هغه نوم ډاکټر هارنیل و. هغه ډاکټر هارنیل له ورکړو. ډاکټر هارنیل د کلکتې مدرسې انچارج و په هغې وخت کې او بیا هغه په خپل انټرسټ باندې په 1872 کې په دې باندې آرټیکل یې پبلش کړی او دغه شانتې په هغې باندې په 1883 کې په هغې باندې بیا مختلف قسم دغه وکړو، د سیمینار یې پکې وکړو چې په هغې کې ډاکټر ویبر په هغې کانفرنسو کې ناست او هغه ډاکټر ویبر چې دی نو هغه داسې چې دی نو په دې باندې د ریسرچ کولو. بیا ډاکټر کای پیم وروستو جاپاني ریسرچر دی، هغه پیم ریسرچ یې وکړو او ډاکټر ویبر په دې کې بیا ډېر انټرسټ واخیست. هغه بیا د دې ځای نه اوچت کو، د بورلین لایبررۍ ته یې وړو، هلته یې په دې باندې مختلف قسمه ریسرچز کول سټارټ کړل. تاسو وویل چې په دې کې میتھمیټکس دي، نو په دې کې څه داسې خاص دي او هغه اوس هم ویلډ دي او څنګه هغه د ډاکټرانو ته پته ولګېده چې په دې کې دا میتھمیټکس دی او څنګه هغه مطلب ډیکوډ کړل شول؟ د دې ډیکوډ کولو کیسه خو دا وه چې یو په دې کې خبرې ډېرې راځي. میتھمیټکس خو پکې ډېر شوی دی. تر ټولو نه غټ کنټریبیوشن چې دی نو هغه دنیا ته د زیرو ښودلی دی. زیرو چې دنیا پسې ګرځېده چې دا زیرو چېرته دی، دا زیرو په دې مردان کې پروت و او دا زیرو د مردان د خلکو راښ کړی. مونږ به داسې ووایو ځکه چې په مردان کې مونتی شوی دی نو لازمي خبره ده چې لکه په مردان کې یو څیز ومونتی شو خو د دې ځای خلکو راښ کړلی که نه، یا دلته کې کار چا راښ کړلی خو په دې خاوره یې راښ کړلی. مونږ به د دې خاورې خبره وکړو. فلحال مونږ چې نن دا پوډکاسټ کوو تر ننه پورې چې په دې کې کم ریسرچ شوي دي نو که زیرو مونږ ته کم پخوانۍ میلاو شوی دی نو هغه مونږ ته په بخشالي مانوسکریپټ کې میلاو شوی دی. نن مونږ دا خبره په ډاډ زړه سره کولی شو چې زیرو چې دی نو دا د بخشالي ایجاد دی. دویمه خبره دا ده چې بورلین لایبررۍ په دې باندې کوم ډاکومنټري راښ کړله نو په هغې ډاکومنټري له ټایټل هم ورکړل دی د بولډ ډاټ زیرو، یعنې غټ ټکې زیرو. نو د خبرې مطلب دا دی چې په بخشالي مانوسکریپټ کې د ټولو نه اهم یو خو زیرو دی او زیرو د ډیسیمل نمبر سیسټم کې ډېر اهمیت لري. بل دویمه خبره چې دې زیرو ته تر دغه ټیمه پورې دا زیرو و مخکې مو په وربل سیسټم کې کوم چې شروطي سیسټم دلته کې د دې ځای د خلکو په هغې کې زیرو و خو دا وربل یو هغه اورل سیسټم کې را روان و کوم ته چې به شروطي سیسټم وایي. او په اورل سیسټم کې زما په خیال د زیرو دومره ضرورت هم نه راځي لکه څنګه مونږ ویلی شو نو دس چې مونږ وایو که نه دې کې خو لکه مونږ ځکه خو د رومن سره شته دی نه که نه هغوی خو جو کې تو قصیز راغستی دی، وربل یې راغستی دی، وربل یې راغستی دی هغه یې کنورټ کړلی نو زیرو د هغوی سره شته دی. پیل دی پیل ځکه دی چې موږ په میتھمیټکس نشو کولی که نه. لکه ته پې 2 شیزونه جمع او منفي او تقسیم او ضرب او ډېر په ګرانو پېژندلي ګران دي چې ته یې څنګه وپېژنې چې دا څه شی دی څه شی نه دی که نه.
او د زیرو بل زیرو ته یو از ا نمبر پیژندلو، بل زیرو از ا پلیس هولډر استعمالیدل چې زیرو از ا پلیس هولډر استعمال شو. نو د زیرو چې خپله کومه معنا وه هم اګزیکټ دقه معنا د بخشالي مانوسکرپټ کې مونږ ته ښکاري، په بل ځای کې مونږ ته داسې. که تاسو مونږ ته یو خاص ایکسپلینیشن وکړئ چې دا زیرو ایز ا پلیس هولډر څه زیرو ایز ا پلیس هولډر به مونږ دا ووایو چې لکه د زیرو نه که زه انسې شروع کړم چې 1 دی 2 دی بیا 9 دی نو 10 کېږي څنګه. نو زه به تا له ساده مثال داسې درکړم لکه ستا سره تسبیح دي، په هغې کې 100 دانې دي او په میراب کې 15 دانې نورې لګېدلې دي. ته 100 دانې واړی نو د میراب هغه یوه دانه پسې اوچته کړې نو ته وایې لکه مطلب دا 100 ما پوره کړې اوس پسې زه نور په خوا ځم. ټیک شو؟ دومره انټیلیجنټلی دا زیرو راغستی شوی دی. نو مطلب دوی خو د نښو پورینسي ایجاد کړی، اوس یې 10 څنګ نو کیسه خطا ده. نو چې کیسه خطا ده دوی وي چې یاره داسې کار به وکړو چې دا 1 چې دی نو دا به مونږ دې له به مونږ بیډ بدل کړو لکه څنګه چې د تسبیح دا دانه مونږ په میراب کې اوچته کړو. نو چې کله دا بیډ ورته بدلاو نو بیا پکې په منځ کې سپیس خبره وه. اوس که زه په منځ کې 2 زیروګان لګي یا که په منځ کې لکه دې څومره لرې تل دی د 100 بیټه چینج کړي دي نو دغې بیټو مونږ ته هسې پته نه لګېده کسوینه. نو دقې ځای له دوی زیرو پیدا کړو چې د دې ویلیو نشته خو دې صرف دا ځای راډک د دې نه به مونږ ته پته لګي. او اوس که ته 11 لیکې نو ته به یې نږدې نږدې لیکې او زه به یې لرې لیکم. څه فرق نه کوي. نو په 11 او په 101 کې به لکه مونږ څنګه فرق کوو که زیرو ني او که زیرو یې چرې نو بیا هیڅ مسله نه کوم، بیا یو ځای لیکو که جدا جدا لیکو بیا خو مسله ختمه شوه. بالکل. نو زیرو ډېرې مسلې حل کړی. نو یو خو دا د زیرو کیسه ده. دویمه خبره په دې کې دا مونږ چې ورته نن د نیوټن ریفشن لا وایو که نه دا اپراکسیمیټ دا سکویر روټ چې معلومیږي نو د دې فارموله ده پکې. واو. بل فنکشن ویری انټرسټینګ. دا څومره د بخشالي مانوسکرپټ څومره پیجونه او دا چا لیکلي وو؟ دا او یو پیجه خو ما تا ته ووایي چې دي د دې نه خو موږ ته دا پته نه لګي چې دا چا لیکلي دي ځکه چې دا یو کس نه دي لیکلي. او د هغې ښکاره مثال دا دی چې که فرض که مونږ کله چې دا ومونتي شو نو بیا چې په دې باندې د ډاکټر ویبر او ډاکټر کای ډاکټر هارنیل دوی پې خپلې تجزیې وکړې نو دوی وایي چې یاره په هغې کې ډاکټر هارنیل وایي چې دا د 4مې صدۍ دي، دغه شان ډاکټر کای وایي چې دا د 10مې صدۍ دي، حیاشي بیا دا خبره کړې وه چې دا د 15مې صدۍ دي. خو بیا د دې C14 کاربن ډیټینګ وشو. C14 کاربن ډیټینګ دې ته وایي چې مونږ د دې سکرپټ عمر معلوم کړو چې د دې سکرپټ عمر څومره دی. نو په هغې کې دوی پولیو 16 17 او 18 په پښتو کې پاڼه نمبر 14 18 او 18 دوی راواغسته او د دې دغه ساینټیفیک کاربن ډیټینګ وکړو. C14 کاربن ډیټینګ چې څه ته وایي. حیرانکون خبره دا وه چې د هغې په منځ کې ډېر ډیفرنس راووتو ځکه چې پولیو 16 چې کومه وه که نه نو هغه تقریبا د 224 عیسوی پورې 240 کال واله راوخته. دغه شان 18 نمبر پیج چې کوم هغه د 680 خواوشا کې راوخت او 18 پیج چې نو هغه د 888 کال کې هغه دغه عمر چې دی نو هغه دومره نږدې کم دی هغې کې دومره زیات ډیفرنس دی. نو موږ دا نه شو ویلی. بله خبره دا ده که نه چې که موږ دغه سکرپټ وګورو که نه نو دا په یو سکرپټ کې نه دي لیکلي شوي. څنګه چې موږ نن سبا پښتو لیکو نو موږ یې په عربي رسم الخط کې هم لیکو او بیا په دغه رسم الخط کې په انګلیش کې هم اکثر په رومن کې مونږ لیکو که نه نو دغه شانتې دا هم په یو دغه کې نه دي شوي. لکه دا په لیکیتیم کې شوي دي او په بیروچیت هم کې شوي دي. نو دا په دې کې یو چې دی نو یو د سنسکرت ژبې دی نو دی بل ته که مونږ وګورو دا د کشمیري ژبې دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې یو محقق نه و. ما دلته بیا درته ما محقق ټکي استعمال کړو. د دې یو محقق نه و، دا چېرته د چا تیسیز و یا دا مختلفو خلکو لیکلي وو او دغه کس چې دی نو هغه راغونډ کړي او بیا په 50 نمبر پیج کې که موږ د دې وګورو نو بیا کس خپل نوم خو نه دی ښودلی خو دومره یې ویل دي چې یاره زه څوک یم د چجک زوی یم او دا چې زه لیکم نو دا زه وشش کاته لیکم. اوس د چجک زوی څوک دی نو هغه پسې بیا خپل لاندې بایوګرافي نه ده ښولې. بیا دې کې په دغه د بار دا خلک چې د دې کوم ایکسپلینیشن کې نو هغه سن اپ چجکه وي خو د سنسکرت ژبې کې دا کا نه دی د اخره دا پکې د خاص کېدو دپاره دی. لکه که زه اوس تا ته وایم چې ستا نوم څه دی که نه نو که ته ما ته وایې چې زما نوم فرض که زه وایم چې زما نوم افسر دی نو زه به وایم چې ماما نامه افسره
نو ماما نام افسر ها مطلب دا نه دی چې زما نوم افسر ها دی زما نوم افسر دی دا دغه خاص کېدو لپاره نو چجکه پکې ده لکه دا به موږ داسې وایو چې دا څوک د چجک استاد وي د دې مطلب خدا شي چې دا یو نه زیات خلکو لیکلي او خپل نالج لیکلی دی یا نو دوه خبرې کېدی شي یو خو که بخشالي د موږ وګورو که نه نو بخشالي د دوو پخوانو غټو ښارونو په منځ یا په خوا وشا کې پروت دی په منځ کې خو نه خو په خوا وشا کې پروت دی یو ته پشکلاوه دي د هغې وخت 400 او بل تکششله لکه ټکسله دا دواړه ډېر زیات اهم ښارونه پشکلاوتي د ګنداره زړه او ټکششله چې دی نو دا د علم مرکز و لکه د ټکسله یونیورسټي چې ده نو دا د دنیا د ټولو نه پخوانی یونیورسټي ده نو ټکششله چې دی نو دا د دنیا د ټولو نه پخوانی یونیورسټي و د دوی بیا دومره غټ نظام و دلته کې به د بار نه خلک راتلو نو زما خو خپل خیال دا دی چې دوه خبرې دي یا خو دا دغه کېدی شي د چا ریسرچ کېدی شي صحیح شو چې هغه چېرته ریسرچ کوو او بیا دا ځای چې کله دغه کېد او یا دویمه خبره دا ده چې دا څوک دی دلته کې را روان دي ځکه چې دا خو په دې کې خو ډېر میټمیټکس شوی دی او میټمیټکس خو دلته کې په بونیر کې هم زمونږ لوی لوی کیسې وې که نه لکه په بونیر کې مونږ سونیګرام ویلي چې د سرو زرو منډایي وه په باشکټه کې به ټکس اخیستل کېدو خو دلته کې د میټمیټکس ډېر ضرورت و نو چېرته بس دا چا په پڼ یا دې غاړې ته کله چې دغه ورانېد که نه لکه د اخرې که مونږ کاربن ډیټینګ دا خبره کوو نو په دغې وخت کې جو د تکششله یا د ګنداره دا تهذیب چې دی نو دا د خونځ د دوی د ورانولو باندې شروع کړی وه نو دا جو څوک کس دی دی راتښتي خو دغې ځای کې چېرته دا خپل ډاکومنټس محفوظ دي چې زه به د دې پسې بیا راشم نو زما خو خپل خیال دا دی چې داسې شوي بل د سکویر روټ خبره تاسو وکړه که نه سکویر روټ خبره دا به دې کې ډیفاین دی بلکل پکې ډیفاین دی کوم چې د نیوټن ریپشن لا ده که نه که په هغې باندې تاسو هم په هغې باندې کتونکي که نه پوهېږي ځان دې په یوټیوب نور داسې خاص په دې کې څه و چې د کاروبار د ضرورتو په هغې وخت کې summation of 6 numbers چې موږ دا دغه وایو که نه دا فنکشن سیسټم موږ په کمپیوټر کې استعمالو چې موږ یو فنکشن والو په هغې کې لاندې که موږ وایو چې بار بار موږ په دې کې بیا فارمولې نه دا سمیشن چې دی نو هغه پکې شوی دی ډفرنټ آرګومنټس ورته موږ پاس کولی شو او په هغې باندې موږ سمیشن کولی شو نو اپ ټو 6 نمبر په دې کې سمیشن چې دی نو هغه اټومیټک کېدل ممکن دي دویمه خبره په دې کې چې دا نو هغه دغه ده د درهم او دیناره ده چې دا د هغه وخت دوه کرنسۍ درهم او دینار درهم او دینار خو ته موږ نشو ویلی یا دا درهم او دا دینار چې دي نو دا خو کېدی شي چې د هغې ماډرن دغه ماډرن نومونه یي که نه خو درهمه دیناره چې دي نو دا د هغې وخت د ګریک او د دغه کرنسۍ دي او دغه خلک چې دي نو دا دلته کې راځي او د کرنسۍ دلته کې باقاعده چېرته ایکسچینج کېږي د انټرسټ خبرې دي په دې کې اوس چې د انټرسټ خبره پکې ده لکه د سود خبره چې پکې ده نو پرسنټیج به پکې وي که نه صحیح بلکل نو دا ټول څیزونه چې دي دا زموږ سره په بخشالي مانوسکرپټ کې پراته دي ډېر انټرسټینګ سر ښه سر دا راته ووایه چې دا موږ په فخر سره ویلی شو چې زیرو د پښتونخوا ایجاد دی بلکل په فخر سره موږ ویلی شو فلحال یې موږ ویلی شو که د اوس نه پس چېرته کې بل چا ریسرچ وکړو او دا چېرته د بل ځای راوخت نه شم ویلی فلحال چې دی نو دا د پښتونخوا ایجاد دی په ټوله دنیا کې دا د پښتونخوا استازي بلکې زما زه خو یم چې زیرو که نه وی نو کمپیوټر به څنګه الکترونیک یو شی به هم نه بلکل ځکه چې د کمپیوټر او د الکترونکس دا غوټه نیم ژوند بلکل بولین الجبره د دې نه مخکې مونږ په بل پوډکاسټ کې په دغه باندې خبرې کړې وې که نه په زیرو په وان باندې چې هغه پینګړه ایجاد کړی وی که نه نو مطلب زیرو خو مونږ به داسې ووایو چې دا د مخکې نه ځکه و چې که تاسو هغه دغه اورېدلي که نه هغه اشوکن ایډټس اشوکن ایډټس کې که تاسو خیال کړي نو په هغې کې لکه یو کیسه پکې مشهوره ده که نه هغه خو خیر په سنسکرت ژبه کې ده خو زه به پکې لږه غونې کېدای شي په دې اخیره کې ټچ په وله ورکړو چې دغه د سنسکرت ژبې د اشوکم چې کوم دی که نه په هغې کې وي په دې اخیره کې دې کې دا کیسه داسې وي که نه چې لکه څوک ملکه ده او هغې نه چېرته کې هغه بادشاه چې دی نو هغه تل ښکار لا یا څه ځای ته وتې دی او د دې هغه یاد شوی دی دا د شپې راوتې د سپوږمۍ ته ګوري چې سپوږمۍ ته دا ګوري نو دا وي شونو وینده ویوه ویکتم د شونو وینده ویوه ویکتم د دې مطلب دا دی چې
د ستوري او د سپوږمۍ په اسمان کې داسې ښکاري لکه د دې جوړونکي چې دا په چاک باندې زیروګان راښکاري او زیرو چې دی نو دا په بخشالي مانوسکرپټ کې ټکې لکه ټکې مطلب دا دی چې ډاټ دی نو د دې اوریجنل پام چې نو هغه ډاټ و دا خو بیا وروستو داسې دا منځې دوی خالي دغه کو او بیا د دې زیرو په ساخت کې هم ډېره لویه کیسه ده اصل به شاسترا یو کتاب دی پای کې د دې زیرو متعلق کیسې شته خو لکه دا صفر چې دی نو دا بیا د دې سټرکچر هم داسې دی که نه یو خو غونډ دی غونډ مطلب دا دی چې غونډ یو خو دا شو چې غونډ د ښایست نښه هم ده مونږ چې وایو یاره پلانکۍ جینۍ سمه ښکلې ده غونډ ما خیر دی غونډ چې دی نو دا یو خو د ښایست نښه ده بله خبره دا ده چې په دې غونډمالي کې د دې کمال دا دی که نه چې دې ته ته څه ولیده پکې غایب کېږي څه کې وله زر ابور کوې بیا دې زیرو راځي او دې چې ته څومره ډیوایډ کوې که نه لکه زیرو دی که نه نو که دا دومره زیرو وي نو که دې نه زه داسې ګیر چاپېره تې نو دا مورګې کټ کړم که نه سیډونه دې نه کټ کړم بیا هم زیرو دی که لږ یې نور هم کټ کړم بیا هم زیرو دی نو که دې ته په هر څومره ایسو کې ډیوایډ کې دی بیا هم زیرو دی نو دا خو خیر د هغې هغه فلاسفیکل دغه دی که نه خو ټچ دی خو دا ده چې زیرو مونږ دا ویلو شو چې زیرو ډېر د کمال څیز دی ډېر انټرسټینګ خبرې دي سر خو په زیرو مونږ بحث کوو نو دا پوډکاسټ په ډېر زیات وګرځي کتونکو ډېره زیاته مهرباني د سواستو په پوډکاسټ کې به مونږ تاسو دپاره دغه شانتې انټرسټینګ څیزونه راوړو مونږ سره اوسئ